سلامونه او احترامات. ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن د دوشنبې په ورځ پاریس او لندن د انګلیس کانال له لارې برطانیې ته د کډوالو وفتو د مخنیوي دپاره یو تړون لاسلیک کړو. دغه تړون په داسې یو وخت کې لاسلیک شو چې د یکشنبې په ورځ یعنې پرون د برطانیې د دفاع وزارت ویلي و چې سږ تقریبا 40,000 کډوال د انګلیس کانال له لارې برطانیې ته اوښتي دي. د کلونو راهیسې دغه موضوع د فرانسې او د برطانیې په منځ کې یو ډیره کړکېچنه موضوع وه. په دې باندې ډیر کوشش شوی و ترڅو یو تړون ته دوی ورسیږي. بالاخره د نن د دوشنبې په ورځ د فرانسې وزیر داخله او د برطانیې وزیر داخله یو ځای دغه تړون لاسلیک کړو. د کډوالو د څپو د مخنیوي لپاره به د برطانیې دولت فرانسې ته د 2022 نه تر 2023 کال پورې 2 میلیونه یورو ورکوي ترڅو فرانسه د سرتیرو شمیر زیات کړي. دوی به په دغه سواحلو باندې د خپلو سرتیرو شمیر تر 40% پورې زیات کړي. همدارنګه د دغه تړون لاندې فرانسه مسؤلیت لري چې په خپلو سواحلو باندې د سرتیرو شمیر زیات کړي. دې نه علاوه دوی باید مخفي کامرې ولګوي ترڅو د کډوالو څارنه وکړي. دوی به د ډرون ټکنالوژۍ نه هم استفاده وکړي ترڅو د کښتیو په اړه باندې دوی معلومات راغونډ کړي او دوی څارنه وکړي. دې نه علاوه دغه دواړه ملکونه په دې هم سره سلا شوي دي چې دوی به د قاچاقبرو ډلې د منځه وړي او په دې اړه باندې به دوی د هغو کډوال نه تحقیقات کوي چې کوم سمندر کې نیول شوي دي. د دغه کډوال نه به دوی د قاچاقبرو چې کوم د قاچاقبرو ډلې دي هغې په اړه باندې به دوی تحقیقات کوي او دوی دواړه به یو ځای په دې باندې کوشش کوي چې دغه ډلې د منځه ووسي. دغه تړون ډیر موده بعد دوی په سره اتفاق کړی دی او لاسلیک شوی دی. دا یو ډیره کړکېچنه او جدي موضوع وه د فرانسې او د لندن په منځ کې، خو آخر کار دوی په دغه موضوع باندې سره سلا شوي دي او د هغې غټه وجه دا وه چې اوس د کډوالو ډیر زیات شمیر د فرانسې نه د انګلیس کانال په لارې برطانیې ته وړي. نو دوی مجبور شوي دي چې دغه تړون لاسلیک کړي ترڅو د کډوالو د څپو مخنیوی وکړي. مننه.